بسم الله الرحمن الرحیم. فیسبوک نن ډک دی د دې خبرې نه چې بی اس پروګرام ختم شو. په کالجونو کې به نن نه پس بی اس مطلب 14 ډیګري نور کولای کېږي مکمل ختم کړه. او کمنټس په تاسو کتري خلک وایي چې ډېر ښه وشو او څوک وایي چې ډېر بد وشو. مختلف چینلز والا ورکړي دي، میډیا والا دغه شان عام خلکو هم دا پوسټ کړی دی. اصل حقیقت دې سه راځي په دې ویډیو کې ګورو. د ټولو مخکې په اکتوبر 2023 کې حکومت دا اعلان وکړ چې دا ایډي دا ډیګري چې کوم ده اسوسییټ ډیګري 12 نه وروسته به چې 2 کاله ډیګري وه دا به ختمه او اوس د هغې نه پس څه شروع کېږي؟ بیچلر خو الریډي 4 کاله ډیګري چې د بیس وه هغه الریډي سټارټ وه، خو دا ایډي وال نه ده. دا ډیګري به نوره پروګرامونه یونیورسټیانو ته کالجو ته تاسو به نور نه پرووایډ کوئ. چا چې اډمیشن کړی دی هغه به ورسي او نور به اډمیشن په ایډي کې اسوسییټ ډیګري باندې 2 کاله ډیګري باندې چې ورته 14 وي ډایرکټ پس کېږي د 12 نه پس بی اس پیدا کړل. خبره وکړه اکتوبر 2023 کې او دا ولې وکړه چې زمونږ تعلیمي نظام انټرنیشنل سټینډرډ سره برابر شي. تاسو به لیدلي ډېر شي یونیورسټیانې بهر بیا داسې چې هغه دا بی اس سی ډیګري چې کوم ده هغه بیا نه اکسپټ کوي. دا بی اس سی ډیګري نه دا 2 کاله اسوسییټ ډیګري چې وه کوم چې به کوو ساینس کې یا دغه شانتې بله نورې ډېر ښه ډیګریانې دي 2 کالو واله هغه به یې نه اکسپټ کوله، ځکه دوی چې انټرنیشنل سټینډرډ وسکو بیس په واخلو 4 کاله ډیګري باندې چې بهر خلکو ته په اسانه اډمیشن میلاویږي او انډسټري ته یا کالجونو په اسانه باندې به کېږي. دوی خو دا خبره دلته وکړه خو مسله راووته په دې کې. هغه مسله څه راووته؟ خلکو پکې اډمیشن یې کمې واغستې، اډمیشن یې به یې نه کولې زیاتره. بیا مین وجه د هغې څه تاسو ته پته شته؟ یو خو دا بی اس ګران دی په نسبت د چا؟ د بی اس سی قیمت لحاظ سره خبره کوو. فیس یې سیوا دی، د هغې نه علاوه ټایم یې سیوا دی. دوه خبرې شوې، یو څه یو فیس سیوا دی، بل ټایم. د 2 کالو په ځای باندې به څو پکار دي؟ 4 کاله. مطلب پیسې به هم سیوا لګي او ټایم هم سیوا لګي او زیاتره خلکو سره نه دومره ټایم شته او نو سره دومره پیسې شته چې هغه په دې باندې ولګوي. او مین وجه دا ده چې دا ډیګري اخیسته خو ټیک ته پیسې به هم ولګوي او ټایم به هم ضایع کړي، خپل ټایم به پرې هم ولګوي. خو د هغې نه وروسته ډیګري دومره خاص اهمیت اوس نه دی پاتې او نه د دې ډیګري څه اهمیت شته. د هغې د وجې نه خلک څه کړل؟ انرولمنټ په دې کې څه شوی دی؟ کم شوی دی. خلک داخلي نه اخلي په دې کې ډېرې زیاتې. د هغې نه بعد های ډراپ آوټس چا چې پکې داخلي اخیستې هم دي نو داسې کار شوی دی چې یو 6 میاشتې 8 میاشتې کال دوی ویلی دی او بیا دې څه شوی دي؟ وتې دي ستړي شوي دي. یا خو د فی د وجې یا سره دومره ټایم نه یا هسې شوق نه په سبق کې نو دا هغه څه کړي ډراپ آوټ پکې ډېر زیات راغلی. دا 2 مین نقصانونه چې کله وشو او دوی پته ولګېد دا 2 کاله دا نظام وچلو نو د دوی 2 مین وجو د لاسه نن دا خبره شوې ده په 2025 سپتمبر میاشت ته چې دا بی اس ډیګرانې چې کوم دي دا واپس څه ته بدل کړو؟ ایډي ته اسوسییټ ډیګري 2 کاله ډیګرانې واپس سټارټ کړي. مطلب زما دا دی کوم بیچلر ډیګري چې فار ایگزامپل زه به واخلم سایکالوجي چې کومه ډیګري ده صحیح شو هغه 4 کاله چې بی اس 4 کاله ده. څو کاله ده؟ 4 کاله ده. داسې کار وکړو چې دا 4 کاله څه ته بدل کړه؟ ایډي ته بدل کړه 2 کاله ته بدل کړه چې 2 کاله بی اس سی وکړي نو کولی به شي. اوس دې نه علاوه چې مونږ دا ډیټیلز وګورو نو پته به راته ولګي چې مکملي ختمې کړي دا ډیګرانې بی اس والا که نه په څه کالجونو کې ختم کړي که نه لږ وخت لپاره ختم کړي که دا څه قصه شو ده. نو ټوټل 230 بی اس پروګرامونه چې کوم دي هغه څه شو؟ ختم شو یا یې سویچ کړل څه ته؟ ایډي ته اسوسییټ ډیګري ته. څومره پروګرامونه؟ 230. نو دا 230 ډیسپلین چې دي پروګرامونه چې کوم دي دا څو کالجونو کې دي؟ 128. داسې کالجونه دوی راویسته چې په هغې کې خلک اډمیشن کم کوي او بل ډراپ آوټس پکې څه دي سیوا دي خلک بهر ته واپس دي ځي. داسې کالجونه دوی څه کړل؟ چوز کړل، ویې کتل پکې او د هغې نه پس د 128 کالجز نه دا چل وکړو 230 پروګرامونه یې بیخي یا ختم کړه. سبا کې داسې پروګرامونه چې هغې بیخي کینسل کړل، هغې څه ضرورت وی نشته، دومره اوس اهم نه دي. او څه چې کوم دي هغې څه ته بدل کړه؟ ایډي 2 کاله ډیګري ته مطلب اسوسییټ ډیګري ته بدل کړه. دا چې کوم دي 36 چې لیکلی 36 کالجونه داسې دي په دې 128 کې. په دې 128 کالجز کې 36 کالجونه داسې دي چې په هغې کې دا بیس ډیګري مکمل څه کړي دي؟ ختم کړي دي پکې. او دا 100 کالجونه داسې دي دا نور چې په هغې کې دا بیس ډیګري څه ته بدل کړه؟ اسوسییټ ډیګري ته بدل کړل. نو ټوټل بی اس پروګرامونه دي ختم کړي. یو څو پروګرام داسې دي چې هغې مکمل ختم کړي دي او څه پروګرام چې کوم دي هغه دا بی اس هغې ایډي مطلب 2 کاله بی اس سی ډیګري ته بدل کړي دي اسوسییټ ډیګري چې ورته وایي. بله خبره په دې کې دا ده چې دا په ټوټل کالجونو او یونیورسټیانو کې نه دي. دا څه دي؟ دا 128 کالجز داسې دي چې په دې کې دا فیصله شوه او دې مین وجه په دغه کالجز کې انرولمنټ چې هغه کم کړي مطلب داخلي خلکو کمې کولې یا یې به داخلي وکړي نو بیا به دې څه کړي؟ بهر ته وتل واپس باندې. نو دا اصل خبره چې کې پی کې حکومت اصل کې څه اعلان کړی دی او د هغې څه مطلب دی. الله حافظ.